په وزیرستان کې یو داسې واقع پیښ شوې ده. یو هلک په 12 لک روپو باندې خرڅ شوی ده. یو بچه باز د بل بچه باز څخه د هلک په 12 لک روپو باندې اخیستی. خو افسوس په دې باندې راځي چې دنیا چیرته ورسېده. لیکن زمونږ پښتانه اوس هم په دې ګډرو کار کې مصروفه دي. همدغه ګډرو کار دا چل چې کم دی هغه زمونږ په پښتنو کې ډیر زیات سیوا دی. تاسو ته ویډیو وکړه په وزیرستان کې چې کم دی یو کس لګېدلی دی او د یو بل سړي نه چې کم دی یو هلک هغه په څونه لاکه روپو باندې اخیستی دی. هغه هر څه تاسو واورېده. دا زموږ دپاره د فخر نه بلکې د شرم خبره ده او هغه هم انتهایي د شرم. ځکه که مونږ وګورو که نه که تاسو پنجاب واخلئ دې نه علاوه دا نور دنیا د ملکونه واخلئ هلته که دا کار وي خو داسې په تیزۍ سره نه دی لکه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې او څه په سیمه افغانستان کې چې دا کار په تیزۍ سره روان دی. د بده مرغه نن سبا که تاسو وګورئ په خپلې لور به دونه نه یاریږي لکه څونه چې په خپل زوی باندې هغه یاریږي. دا که تاسو وګورئ دا کم قسمه درندګان چې دي دا قسمه خلک چې دي دا په هره لاره کوڅه کې چې کم دی هغه موجود دي. که تاسو نن سبا وګورئ پخوانه به خلکو ویل د جینکو د سکول چوټي وشوئ کم خلک چې دي هغه هلته ولاړ دي داسې. نن سبا که تاسو وګورئ د هلکانو د سکول کم ماشومان چې دي د هغو د سکول چوټي وشي نو داسې قسمه درندګان چې دي د هغې مخې ته ولاړ دي. د ټول نه مخکې خو حکومت له داسې څه قانون رایسته پکار دی چې د دې خلکو مخنیوی وکړي او دا خلک چې کم دی هغه په قلاره کړي. ځکه که داسې قسمه حرکت نه دا وانه وړېده نو مخ په وړاندې دا قصه هغه ډیره په تیزۍ سره روانه ده او کیدای شي چې 2-3 کالو کې د دې کم سپیډ چې دی هغه داسې حد ته ورسي چې د هغې کنټرول بیا ډیر زیات مشکله دی. نو د دې لپاره قانوني توګه باندې داسې څه لار راوښکه پکار دي. نو دغه ویډیو و دغه معلومات ما غوښته زه تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بلې ویډیو کې ملیږو. الله حافظ.